بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 د جنوري کال 2018 چې د پنځشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن نړیوال موضوعات دي، سیمایي موضوعات دي، همدارنګه د ایران، امریکای، اسرائیل او د سیمې کړکېچن حالات دي او په اخر کې د خیبر پختونخوا او د هغې غاړې د ډیورند د کرښې د جهادي څپو خبرونه هم ستاسو حضور ته وړاندې کوم. د ایران او د امریکې ترمنځ کړکېچن حالات او د حملو په هکله ویاندګوینې لکه څنګه چې ترکیې ویلي چې 4 ساعتو کې به برید کیږي او هغه برید وځنډېده او عوامل یې ویل کیږي چې څه نړیوال عوامل دي او عین حال کې ځینې خپل د امریکې د عدم د کمبودیت د یعنی نشتوالی د هغې کافي اسلحې دی، ځکه خو یې درېیمه کشتۍ هم بیړۍ هم راولېږله او عین حال کې د امریکې او د اسرائیل ترمنځ دروني یو څه کړکېچ دی چې تر اوسه پورې حل شوی نه دی. که دغه موضوع حل شي نو دی به بیا خپل نهایي اقدام کوي. راځو هغه ظاهره باندې چې په نړیواله سطحه چې کوم خبرې روانې دي ابه زه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. ایران د هرمز په تنګۍ باندې بندیز ولګاوه، بحري او هوایي دغه سیمې بندې کړلې او که فرضاً یو ځل چې ملک یو سیمه بنده کړي، هوا خپل حدود بند کړي، که هلته بیا هم جهاز راځي نو هغه د هدف ګرځولی شي، ځکه وایي چې موږ خو دا اعلان کړی چې دې خواته به باید څوک رانشي، څوک راځي هغه متجاوز حسابیږي. نو ویلي چې دا بندیز به د بیړیو لپاره او د جهازونو لپاره الوتکو لپاره د 3 ورځو لپاره یې، پس له 3 ورځو نه به دې حالاتو ته ګوري، بیا به خپل ځای نیسي، ځکه چې داسې ورته ښکاره کېده چې ممکن په دې 4 ساعتو کې برید وشي او دغه برید د همدغه د هرمز د تنګې نه، ځکه کشتیګانې هلته ولاړې دي او هوایي برید هم چې کېږي د همدې خوا نه کېږي د کشتیګانو نه، نو دی دا هوایي برید هم بند کړه، ځمکنی هم بندې کړه او په دې باندې بندیز ولګاوه. په عین حال کې ایران یو خپل د لویه بیړۍ چې په د ډرون جهازونه پکې دي د خلیج فارس سیمې ته د بندر عباس 5 کیلومترۍ کې ودروله چې دا به د امریکې په لنګر اچونکې هغه بیړۍ چې ده په هغې باندې به نظارت کوي او نظر به ساتي. د دې ایرانۍ په بیړۍ کې د ډرون 3 جهازونه پکې ولاړ دي، GS 314، ابدالي 3، مهاجر 314 او په دغه MI-17 چې کوډ نمبر بیلټ 206/412 دی، دا په دغه جهاز کې دي او راته ودرولې دي. او د همدې جهاز نه ما پرون چې تاسو خبر درکړ چې امریکایي بیړۍ ته دوی تللی دي، نظارت کړی، فلم یې ترېنه اخیستی دی. همدغه کار د همدغې بیړۍ نه د دغې ډرون په ذریعه شوی دی. په همدې خاطر امریکا خپل د ډرون د په مقابل کې د ډرون راوچت کړي دي او د ایراني ډرون یې په شا تنبولي دي او دا ساحه یې خپل په کنټرول کې نیولې ده. همدارنګه خامنه‌ای لپاره د دې چې که برید کېږي چون لوی هدف دی د ده د وژلو لپاره پروګرام دی او د حکومت د لویو مشرانو د وژلو لپاره پروګرام دی، نو ده دا پروګرام دغه کړی دی چې یو د شیډو کابینټ یا د سوري په حساب د سوري کابینه چې د اصلي کابینې ترڅنګ موجوده اوسي، دی هم تشکیل کړې ده، جوړه کړې ده او د ویل کېږي چې دا کابینه دوی مخفیزي ته رسولې ده. ما بعد داسې نه شي چې اول دا کابینه د منځه ویوړل شي بیا اصلي کابینه د منځه ویوړل شي، دا امکانات هم شته دی. نو د لپاره د سوري کابینه چې ده محفوظي ته رسول شوې ده او د که په عین حال کې خامنه‌ای په دغه صورت کې چې په خپله دی وژل کېږي، د روحاني رهبریت نه ځای ناستې ته 3 کسانه معرفي کړي دي او بل ترتیب د دوی هغه ځای ناستی ورته ښودلی دی. که چېرته خامنه‌ای امریکایان له منځه وړي یا اسرائیل او د وژل کېږي، نو د زوی مجتبی خامنه‌ای به د ده ځای ناستی، اول ځای ناستی. که چېرته مجتبی خامنه‌ای وژل کېږي نو محمد باقر قالیباف چې د پارلمان رئیس دی دا به ځای ناستی کېږي. که چېرته قالیباف هم وژل کېږي نو غلام حسین مجتبی اجی
چې د عدلیې رئیس دی دا به ځایناستی کیږي. دغه کارونه دوی کړي دي. همدارنګه امریکای بر علاوه د دوه لوی کشتیګانو چې ابراهام لینکن او جورج بوش سینیر دغه و کښتۍ وه، د اوس یو بله کښتۍ هم د ایران په طرف د بهیر ته استولې ده. همدارنګه بی بی سی ادعا کړې ده چې د 18 ورځو تظاهراتو کې په ایران کې د 10 زره زیات کسان وژل شوي دي. راځو په نړیوالو موضوعاتو کې نوې بل تغییر چې راغلی دی هغه دا دی چې د انګلستان صدر اعظم لکه د کاناډا د صدر اعظم غوندې ده هم چین ته سفر وکړ او دا سفر عادي سفر نه دی، ځکه چې که فرضاً یو عادي سفر دی چې صدر اعظم یا سره د 2-3 کسو وزیرانو دیزی دا نارمل سفر کې حسابیږي. وزیر خارجه ځان سره اخلي یا فرضاً وزیر دفاع اخلي یا فرضاً وزیر د امنیت اخلي یا وزیر د مالیې اخلي، بس ځي. کله چې تاسو مملکت سره لوی قراردادونه پروګرام لري او تړون هم د اوږدمهاله تړون لکه څنګه چې کاناډا وکړله چې 6 لوی وزیران یې ځان سره وړي، بیا نور تجاران او مشاورین او د دې غټه ډله وړې وه. اوس سټارمیر ځان سره شپېتنیز هیئت چین ته وړی دی چې دا به یعنې ټولو مسایلو باندې به دوی بحث کوي او دا په خپله اوس ښیي چې اروپا لري د امریکې نه ورو ورو لرې کیږي. کاناډا لاړله، تاسو ته معلومه ده چې مکرون د فرانسې رئیس جمهور په 2015 کال کې پس د ایران او دغې د جنگ نه بعد په هماغه وخت کې دی لاړ چین ته او خپل اړیکې استواره کړې او دغه قراردادونه چې اوس دی کې د چین سره فرانسې په هغه وخت کې کړي. نو فرانسه، انګلستان، کاناډا دا ورو ورو اخواته تمایل زیات شوی دی او دا په خپله دا ښیي چې د دنیا د قطبونو او د طاقتونو دغه تغییر کړي. کله چې یو نوی طاقت منځته راځي او مخکنی طاقت له منځه ځي د هغه نه خلک لرې کیږي، بل طاقت خواته نږدې کیږي، کوم طاقت چې د هغې ځایناستی کیږي. نو اوس ټول د چین خواته په نږدې کېدو حالت کې دي. په عین حال کې یو ډېر لوی بدلون بل دی چې دا د ډېر وخت نه په اروپا کې په دې بحث روانو، امریکا سره هم بحث روانو، اسرائیلیانو هم د مخالفت کوه. په اروپا کې بعضې ځینو واړو مملکتونو د اختلافات د سره درلودل. هغه دا چې چین غواړي په انګلستان کې یو لوی سفارت چې دوی ورته په نامه د سوپر امباسي، یعنې ډېره لویه امباسي چې په اروپا کې په دنیا کې د ثاني نشته، دومره لوی یو سفارت. دا به په د لندن په قلب کې دننه جوړي او دا به د 10,000 مامورینو او د دغې گنجایش به لري او د دې ځینه به د نه تنها چې د خپل اړیکې به ساتي بلکې دا به د ټولې اروپا او په ماورا د اروپا نه د ده به نظارتي او دا به په حساب یو اډې غوندې شکل لري او د دې اجازه انګلستان ورکړله او دا سفارت دا که همدې لپاره چې کله دا اجازه یې ورکړله پس له هغې نه صدر اعظم د انګلستان د یو ښې تحفې سره خوشحالۍ سره چین ته روان دی، ځکه چې ویل کېږي دا دومره لوی سفارت به وي چې د ثاني په نړۍ کې هم نشته دی. بیا په لندن غوندې داسې منجمد ښار کې دا ډېر لویه ده چې تاسو د نقشه وګورئ، دغه وګورئ، ده به د ځمکې لاندې چې د کم کاري او د دې ډېرې ساحې به د انګلستان د حکومت د کنټرول او د دغې نه بهر دا به صرف د چینایانو د هغې دغې کنټرول کې سیري د کې سیري کوټې داسې جوړې شوي دي چې هلته به د انګلیسانو هم لار نه او دلته به خاص خفیه ملاقاتونه او دا به دلته کیږي. نو د دې اجازه ورکړل شوله. دا په خپله یو لوی بدلون دی د امریکې په مقابل کې چې امریکا په دې خوشحاله نه وه او نه ده، مګر دا کار وشو. همدارنګې ناتو یعنې مارک روته چې تاسو یاد شي تېره ورځ ما په دې خبره کړې وه چې ویلي وو که امریکې سره موږ باید مطمئنه اوسي چې ناتو ورسره ولاړه ده او په مشکل وخت کې به در سره ودرېږي. او ما دا خبره کړې وه چې که فرضاً کاناډا نه ودرېږي، که فرضاً انګلیس نه ودرېږي، جرمني نه، فرانسه نه ودرېږي، نو روته څنګه دا خبره کولی شي؟ اخو رئیس د ناتو دی، خو قدرت خو د ملکونو سره دی. نن همدغه روته راغی او په ښکاره اعلان یې وکړ چې د ایران او د امریکې په جنګ کې به ناتو بېطرفه وي
او دا به نه د امریکې او نه د ایران نه په طرف او نه به په خلاف هیڅ نوع اقدام او کار به نه کوي. او وی ویل دا د دوه مملکتو شخړه ده، دوی به خپل مزه کوي، دې کې د ناتو څه کار نشته دی. همدغه ماکرو ته چې ډونالډ ټرمپ ته وعده ورکړې وه چې په سخت وخت کې به موږ ستا تر څنګ ولاړ یو، دې اطمینان درکوم. او د ډونالډ ټرمپ چې ویلي وایي زه په دې سړي باندې د په خبره اعتماد لرم، ځکه دا چې څه وایي هغه کوي. هماغه سړی نن راغی او بیرته دا اعلان وکړ چې موږ په هیڅ صورت د دوی سره نه ودرېږو. بل د امریکا پخواني د امنیت شورا رئیس جان بولټن ویلي دي چې امریکا په یو حمله سره نشي کولای د ایران نظام ساقط کی یا سقوط ورته ورکی، او د ده لپاره څو مرحله‌ای پلان پکار دی چې دوی وشي کولای دا نظام بیا بالاخره راوپرځي او تغییر کړي. په عین حال کې د ایران د خامنه‌ای دوه نږدې مشاورین، یو شریعت مداري او بل علي لاریجاني، دوی دا خبره کړې ده چې که ایران وغواړي په ظرف د 2 هفتو کې اتم جوړولی شي او دا صلاحیت لري، مګم چون شرعي احکامو په اساس چې دوی فیصله کړې ده دوی دا بم نه جوړوي، مګم که ضرورت شو په ظرف د 2 هفتو کې جوړولی شي. همدارنګه ایران د خپل هغه میزایلونه چې اتومي اسلحه وړلی شي د عمان اوبو ته ور استولی دي او هلته د دې اتومي اسلحې سره هلته دا ورغلي دي. دا زمونږ د نړیوال موضوعات. اوس راځم د خیبر پښتونخوا کې په 28 د جنوري یعنی پرون اتونه تر 10 کاروایګانې یعنی عملیات شوي دي چې په دې کې په ولایت د ټانک کې 3 شوي دي، ولسوالۍ ټانک، بازار په پولیس پوځي دغې باندې برید شوی دی، 2 پوځیان پکې هلاک شوي دي. همدارنګې په ولسوالۍ ټانک کې د ګرې بلوچ پولیس چوکۍ باندې برید شوی دی او د کې هم یو تن هلاک شوی دی، یو کمره له منځه تللې ده. ویل کېږي چې ځاني د ټپیانو نور امکانات هم شته دی. همدارنګې ولسوالۍ ټانک د کسټم پمپ سره په پوځي دغې باندې برید شوی دی، یو تن پکې وژل شوی دی. د ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ شیوا علاقه سرخنۍ تعرضي حمله کې یو تن هلاک شوی او 2 ټپیان شوي دي. ولسوالۍ میرانشاه اکمالاتي موټر باندې برید شوی دی او ځاني مالی تاوان ور اړول شوی دی. ولایت دیر اسماعیل خان ولسوالۍ درابن کوټ عیسی خان فوجي چک پوسټ باندې برید شوی دی، مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. ولسوالۍ پروا په د امن کمیټې باندې برید شوی دی، مالی او ځاني تلفات نه بر علاوه نور چې څوک ژوندي پاتې هغه په تیښته مجبور شوي دي. ولایت پېښور ولسوالۍ اف آر پېښور د مصرخیل ساحه کې د ټي آی ای یعنی د مجاهدینو د استخباراتو پر اساس یو ملیشه جاسوس په نامه د محمد جنید ولد د نور محمد گرفتار شوی دی او د تحقیق لپاره استول شوی دی. همدارنګه ولایت کرم ولسوالۍ صدو د ټنډوګاو یعنی د ټنډو کلی باندې د فوج فایرینګ په نتیجه کې یو ملکی سړی په شهادت رسیدلی دی. دا زموږ د نن ورځې نړیوال موضوعات او تفسیري چې ستاسو حضور ته وړاندې کړلې، دا به انشاءالله سبا به بیا مې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تر هغې وخته به تاسو په لوی پروردګار سپارم په همدې امید چې نړۍ په امن کې اوسي او د جنګ نه لرې اوسي، ځکه چې د جنګ ساحه راتنګه شوې ده. هر آن او هر زمان د جنگ برید امکان شته دی. وما علينا إلا البلاغ.